شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان قدرمن استاد ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسي عدالت. دا مخال زه موجود یم د عزیر شیرپاو تر څنګه چې دلته دوی یو ښکلی ګیټ اپ کړی یو ښکلی ماحول یې راساس کړی. د دوی سره خبرې اترې کوو. د دوی په حق باندې ټایم هم شارټ دی. عزیر صاحب په خپل پروګرام کې تاخر کړی یم. وعلیکم السلام. په خیر زما د سره او زه ستا عدالت ته اوم چې سلام علیکم ویم او تاسو خو د مونږ خاکه وکتله دا مونږ څونه په مشکلاتو کې کوو. دا مونږ دلته یو جونګړو ته راغلو شاته بیکګراوند کې به تاته جونګړي مونګړي ښکاري نه او دې کې مونږ چې دا خاکه په څونه مشکلاتو کې وکړه لکه دا ماشومان نه په چپ کدي او نه په مک ودي. اوس هم تاسو په دې انټرویو کې دا خبره دی وړو اخلي نو دا مونږ یو داسې خاکه وکړه چې مطلب دا دی راتلونکي نسل دا چې کم ته به ټوخې دي په دې موضوع مونږ. ها عزیر صاحب څونه ګران کار دی چې لکه مطلب سکرپټ لیکل او بیا دغه ټیم راوستل او دغه دا کومې مرحلاتو نه چې تاسو راتېرېږئ آیا د دې منافع تاسو ته میډیا د طرفه کېږي د چینل د طرفه کېږي که نه؟ او الحمدلله کېږي خو زه ټولو ملګرو ته دا یو خبره کومه چې همداسې کهانۍ رونیسي همداسې قصې رونیسي لکه په کامیډي انداز کې زموږ چې کومې خویندې دي زموږ چې کومې میندې دي زموږ چې کومې لوڼه واده دي لکه نن موږ د لوڼو خاوندان یو سبا به موږ د نوسو خاوندان شو او بوډاګان به شو نو موږ دا یو میسج په دې خاکه کې ورکړو چې مطلب دا تبا ټوخې نن سبا عام دي او مطلب په دې موضوع جوړه کړه او له شل روپۍ هم راځي دې سره خو ډېر په سخته راځي. زه به درته ووایم چې سکرپټ لیکل بیا ډایرکشن کول بیا ډرامه تشکیل بیا په دې کې ایډیټینګ بیا دې کې د وړو هغه شور شغرب هغه قینچي کول خدای باور وکړي ځان. عزیر صاحب ستاسو عظمت ته سلام کوم چې دغه پښتو ژبې دپاره کار کوئ حالانکې موږ که ووایو دا پیسې پکې وروستو راشي د دې نه بیا وروستو سړی خبر شي اول چې کومه د خدمات او د مذاق او د دغه پښتو ژبې له کار کول دي. عزیر صاحب دا راته ووایئ چې په دې فیلډ کې د کوم وخت نه پاتې کېږئ؟ یاره زما کم از کم زه راغلی ما د 1994 هغه وخت کې به د سیډ ډرامې وي هغه وخت کې د سیډ ډرامې وروستو رالې هغه وخت کې پی ټي وي او موږ په ډېرو مشکلاتو موږ په ډېرو ستونزو باندې په ډېرو سختو باندې موږ دا مقام ته ځان رسولی دی. اوس خو اسانه شوه سوشل میډیا د هر سړي وروڼه کیمرا راغی چې ځان یې اکټر هم جوړ کړی ډایرکټر هم جوړ کړی دی لکه نه د دوی د پی ټي وي ته تللي دي دوی نه ریډیو ته تللي دي دوی نه سټیج ته تللي دي خو بس یو څیز دی روان دی نه سر شته او د مشرانو خبره وي نه کونه شته. عزیر صاحب دا راته ووایئ چې د پښتو منطقه په هغې باندې ستاسو ډېر زیات فوکس دی او ډېر خیال هم پرې دی. آیا زموږ پښتو معاشره بدنامه شوله او که نه دغه د پښتو کوم اکټران چې دي کوم شوبیز دی هغه بدنام شو ځکه داسې سپک شو؟ نه معاشره خو الحمدلله اوس هم ټیک ته خو اوس پکې داسې چهرې راووتې داسې ډایرکټران راووتل داسې خلک راغلل چې هغوی د سکرپټ اډو پروا نه ساتي هغوی د معاشرې اډو پروا نه ساتي. لکه زه به د راتلونکي نسل له څه ورکوم زه به د راتلونکي نسل له زه یو پیغام ورکوم زه به تعلیم په حق نه کوم زه به د عزت په حق نه کوم زه به د مشرانو په حقوقو باندې کوم زه به د ښځو په حقوقو باندې کوم زه به مطلب دا موضوع چې ته رونیسي نه هغه موضوع به ټیکي نو د اوسنۍ سیس چې دي دا زما نه دی خوښه سوشل میډیا اډو سدي نو زه به تاته ووایم چې او نو پی ټي وي پخوا به ډرامه چې راله ټي وي ته به خلک کېناستل 5-6 بجې به وي د سلیم ډرامه ده فلم دی هغې ته به خلک نهرو مشران به لاړ کشران به لاړو ګیاګانې به یې وکړې ساروله به یې ګیا راوړه هلکه وي مازدیګر به ډرامه ګورو هغه خوند روک شو ټي وي کوي. خوشحاله اوسئ کور ودان ډېرې زیاتې خبرې مې په زړه دي او ډېر زیات سوالات دي انشاءالله هغه به په بل ویډیو کې کوو د دوی سره پوره ملاقات کوو. تاسو چې چېرته مو ښاد خوشحاله وباد اوسئ. عزیر صاحب ستاسو ډېره مننه کوم الله مو قدر وکړه چې دغه پښتو دپاره کار کوئ.